نن د خواجهګنج بازار تاجرانو د خپل صدر ارشد منان په مشرۍ کې د ناروې هیلاپ یو احتجاجي مظاهره وکړل شو چې پکې په ګڼ شمېر تاجرانو ګډون وکړو. احتجاجي مظاهره کې تاجرانو په خپل خطاب کې دا وینا و چې مونږ ټول تاجران د ناروې د پروډکټس بایکاټ کوو او د حکومت چارواکو ته وایو چې زر تر زر د ناروې سفارتخانه بند کړل شي او د ناروې سفیر د خپل ملک ته واپس ولېږل شي. تاجرانو د خپل خطاب نه بعد د ناروې هیلاپ نارې وهلې او د ناروې پتله یې وسېزله. ناروې کې چې د سپیکم د قرآن شریف به حرمتي کړی را موږ د دې په سختو الفاظو سره مذمت کوو. ورونو مسله دا ده چې زموږ مسلمانان د یهودو په دغه باندې هغې باندې عمل کوو لکه تاسو وګورئ پرنچګیري او دا څیزونه موږ د هغې طریقې اختیار کړي دي. که چېرې موږ د دواړو جانو د سردار د عقاید و جهان طریقه استعمال کړه د هغه په سنتو باندې موږ برابر وختو او روان شو نو آیا موږ سره به دا خلک مقابله وکړي؟ په زر کاله کې هم نشي کولی. موږ د هغې لباس استعمالو، د هغې جامې استعمالو، د هغې خوراک، د هغې هغه هر څیز د هغې طریقې کار موږ کوو. نن موږ د سنتو برابر نه یو، نن زموږ ایمانونه کمزوري دي ورونو. که چېرې موږ ایمانونه مضبوط کړو او د الله د پیغمبر جنډه م راونیوله تاسو یقین وکړئ چې دا خو ناروې څه شی دی؟ ناروې هېڅ شی دی. موږ دا وایو چې د ناروې حکومت چې کوم د هلته د مخکې دی نه پیغمبر علیه السلام په شان کې د کارټونان جوړ کړو بل اوس د قرآن بې حرمتي وکړه. موږ موجوده حکومت ته وایو چې بھئی یا خو ته د دې څیز تپوس وکړه. مسلمانانو ګورې جذبات روان دي په پرځي د دې څیز تپوس وکړه. موږ تا سره یو، که ته یې نشې کولی موږ له لار راکړه، موږ له لار راکړه چې موږ د دغه خلکو نه تپوس وکړو. یو دونه غونته کې ملک دی، آیا دوی زموږ د قرآن بې حرمتي ولې کوي؟ او زه عمران خان ته وزیر اعظم ته ټول ته وایم چې مهرباني وکړه ته دې غور کړه. که دې غور نشي کولی نو موږ ورته پرېږده. زموږ واړه بچي ماشومان چې کوم دي موږ به پرې قربانه وزار او هغوی به پرې قربانه لکه ګوره که نه چې کله د خپل د مفاد خبره وه نو په اسلام آباد په ډي چوک کې 126 دن درنه وه. اوس چې زموږ د کلام خبره را د دې نه غټ زموږ دپاره څه نشته نو مونږ داسې یو هم دغه ونه لیدو، یو هم داسې د دې سټرایک یا څه ونه لیدل چې دوی دا میسیج ورکړو یا داسې څه خپل احتجاج ریکارډ کړو که نه او د خپل مفاداتو دپاره راپاسي. مهرباني دې وکړي دوی له داسې یو میسیج ورکړي. مونږ خو دا زه خو کشر یم خو زه ورته دا وایم چې لکه بس دې نور دا من پیغام مه ورکوئ. زموږ ملک دی، زموږ پاکستان دی، هر قسم خلک پکې ګرځي. وګورئ تاسو چې د بهر ملک نه خلک راشي مونږ عزت کوو، قدر یې کوو، ځان سره یې ځایو، خپل بیډ ورته پرېږدو، خپله کمره ورته پرېږدو او زمون خلکو سره هلته دا کوي. انتهایی د افسوس مقام دی. خبر اصل کې دا ده چې مسله دا ده چې موږ ته په خپله په قرآن کې چې کوم دی نو حکم شوی دی چې په ټولو کتابونو باندې او په ټولو پیغمبرانو باندې چې ایمان راوړي نو ته مسلمان یې. کنی موږ له هم دا چل راځي چې موږ هم چې تورات او زبور او انجیل راولو هغه وسېږو. موږ هم چې کوم دی نو د عیسی علیه السلام او د یوسف علیه السلام او د نورو پیغمبرانو په باره کې چې کوم دی غلطه خبره وکړو چې څوک زموږ د نبي په باره کې کوي. نو موږ هم دې دردولی شو، موږ هم د دې خلاف آواز اوچتولی شو، موږ هم د دې د پیغمبران چې کوم په بني اسرائیلو کې پاتې شوي دي د هغې کارټونان جوړولی شو. خو دا زموږ د ایمان حصه نه ده. زموږ د ایمان حصه دا ده چې د آدم علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې څومره پیغمبران پاتې شوي دي نو چې څنګه موږ خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم منو دغه شانتې دا ټول پیغمبران به منو. دغه شانتې چې کوم کتابونو کومې صحیفې راغلي دي موږ به دا منو. چې موږ دا نه منو نو موږ چې کوم نو موږ مسلمانان نه یو. نو موږ دا مطالبه د دې حکمرانانو نه کوو، د دې د حکمرانانو نه کوو چې بھئی زموږ د مسلمانانو په وجه باندې د ستاسو پروډکټ خرڅېږي، ستاسو ملکونه روان دي. ولې تاسو چې کوي د مسلمانانو ایمانونو سره لوبې کوئ؟ ولې د هغې چې کوم دی د هغې جذبات ته تاسو ټیس رسوئ؟ نو مسلمان خو داسې مسلمان دی چې بھئی موږ خو د امن خلک یو. موږ ته حکم الله په قرآن کې راوستی د امن، موږ ته الله حکم راوستی دی په قرآن کې چې کوم دی نو د خلکو سره د مینې، د اخلاص، د ښېګړې دی راوستی. د نبي علیه السلام زندګي څه وه؟ خلکو ته خیر رسول. دغه د نبی علیه السلام د امتي چې کوم دی نو کار دی.